د هغې کرښې میلان پیدا کړئ چې د 4,2 او -3,14 ترتیب شوي جوړه نقطو څخه تیریږي. یو ځل بیا موږ یادونه کوو چې میلان یا په انګلیسي کې چې ورته سلوپ وایو دا مساوي کېږي له څه سره؟ مساوي کېږي رایز یا پورته ختل یا خیز چې یا ټوپ چې موږ وایو او تقسیم پر رن کوم چې د ایکس پلوري دی یا په لنډ عبارت ډلټا وای یعنی د وای په محور کې یا د وای پلوري بدلون تقسیم پر ډلټا ایکس د ایکس پلوري بدلون. او کله کله موږ داسې هم ښودلی شو چې دغه میلان ته موږ د ام تورې کارو ام او دا مساوي کېږي له څه سره؟ دا مساوي کېږي وای 2 منفي وای 1 تقسیم پر x2 منفي x1 یا په بل عبارت دا کېدای شي تاسو لږ څه پیچلی ښکاره چې خو د دې لنډه دا معنی چې موږ د یوې کرښې پای نقطه راخلو او د هغې د پیل نقطې څخه د دې قیمت منفي کوو. دا موږ ته په وای کې بدلون راخلي او بیا د بلې نقطې د همغې نقطې د پای نقطې د x قیمت اخلو او د هغې څخه د پیل نقطې د ایکس قیمت منفي کوو. دا موږ ته د ایکس پلوري کې بدلون راخلي. نو دې کې چې هر یو تاسو اسانه موږ کولی شو چې دا کار میلان ورسره پیدا کړو. نو راځو اوس موږ دې دپاره دغه نقطو لپاره دا میلان پیدا کوو. نو اوس موږ کولی شو چې دې ته د پیل نقطه وایو او دې ته د پای نقطه وایو او یا هم دې ته د پای نقطه وایو دې ته د پیل نقطه وایو. په هر دواړو صورتونو کې موږ جواب لاسته راوړلی شو. نو راځو لیکو چې دا به زموږ د پیل نقطه شي. لیکو چې پیل دا مساوي کېږي له څه سره؟ 4,2 ټکي سره او همدارنګه د پای ټکی به دا یو شي دې ته لیکو پای. د پای ټکی زموږ مساوي کېږي له څو سره؟ -3 او -14. ښه اوس راځو مونږ څنګه کوو د ایکس په محور کې بدلون لاسته راوړو. مونږ پوهېږو چې دا اوس مونږ څه شی دی؟ دا زموږ د پیل نقطې دی دا x1 دی او دا چې زموږ د پای ټکی دی دا x2 دی. نو مونږ وایو چې کله چې مونږ د دې نقطې نه دې نقطې ته راغلو نو مونږ ته قیمت څه شی په لاس راځي؟ مونږ راځو x2 راخلو. مونږ وایو چې ډلټا x دا مساوي کېږي له څو سره؟ -3 یعنی x2 نه x1 منفي کوو منفي 4 او دا مساوي شو له څو سره؟ دا مساوي شو له -9 سره. همدارنګه په وای کې چې بدلون لاسته راوړو دا به موږ مساوي کېږي لیکو چې دې نه چې 2 نه چې 14 ته راځو یعنی ډلټا وای دا مساوي کېږي موږ وای 2 راخلو کوم چې 14 دی دا ترېنه منفي کوو. نو 14 منفي 2 ځواب پاتې شو له 14 سره. نو لیکو چې په وای کې بدلون ډلټا وای تقسیم پر په ایکس کې بدلون ډلټا ایکس دا مساوي شو له څو سره؟ 14 تقسیم پر -9 دا به مساوي شي -14 چې په 9 تقسیم شي 2. نو دا د دې ځواب شو. اوس تاسو به تاسو خیم که چیرې مونږ دا د پیل نقطه اخیستې وي او دا د پای نقطه اخیستې وي بیا به هم مونږ ته همدا ځواب په لاس راتلو. نو لیکو چې -3 14 دا د پیل نقطه شوه او 4,2 دا د پای ټکی شو دا ځلې. نو مونږ چې د ایکس په لوري بدلون لاس راوړو نو ډلټا ایکس به مساوي شي مونږ -3 نه 4 ته روان یو یعنی دې سره به 3 به نور ورسره جمع کوو 4 به نور دا ټول بس شي څو و او په بل عبارت x2 څو دی زموږ 4 دی. د دې نه چې -3 منفي کو منفي کې بیرته مثبت راځي بیرته اووه ترې نه جوړېږي. همدارنګه موږ سره ډلټا وای به مساوي شي موږ د 14 نه چېرته روان یو 2 ته روان یو یا موږ د 14 څخه په شا ځو بیرته 2 ته. نو دا لیکو چې x2 y2 زموږ څو دی 14 دی 14 منفي 2 دا به مساوي شي له څو سره؟ دا به مساوي شي له -14 سره. نو یو ځل بیا زموږ رایز تقسیم پر رن یا په بل عبارت د ډلټا وای پر ډلټا ایکس دا مساوي شو له -14 پر 9 سره. ګورئ هماغه عددونه دي یوازې منفي علامه پورته نه دلته ښکته نه پورته راغلې ده. دا به مساوي شي 14 په 9 کې تقسیم 14 په 9 تقسیم شي 2 علامه منفي. نو یو ځل بیا همدا ځواب په لاس راغی. اوس به راشم زه به د تاسو ته په شکل کې وښیم. دا به موږ سره د وای محور شي او یو به داسې د
x محور شي. اوس راځو په دې کې دا ټکی رسمو. دلته موږ سره دی یو ټکی 4 او 2. نو دراخلو 1 2 3 4. دا ټکی زموږ 4 شو او دا 1 2. دواړه چې سره وصل کو دې ځای کې راځي. دا ټکی زموږ شو 4,2. همدارنګه بل ټکی به موږ سره وي -3. 1 2 3. دا -3 شو او دې ځای کې 2 دی. 1 دا به 3 شي 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 او دای 14. نو 3 او -3 او 14 دا ټکی راځي. موږ چې دا ټکی دی -3, 14. نو د دوی ترمنځ چې کومه کرښه تېرېږي هغه به داسې یوه کرښه وي. زه راځم داسې یوه سیده کرښه د دې نه تېرومه داسې دواړو خواو ته غځېږي دا کرښه. نو دا یو کرښه شو چې د دې میلان څنګه دی؟ منفي میلان دی. او منفي میلان دا معنی چې موږ ښي لاس نه داسې په ایکس لوري باندې ځو، په وای کې هم داسې قیمت ښکته کېږي. هر څومره چې د ایکس قیمت زیاتېږي د وای قیمت یې هم داسې ورو ورو ښکته کېږي. او اوس راځو موږ په همدغه شکل کې په ایکس او وای لوریو کې خپل بدلونونه ګورو. دلته موږ سره -1 او -14. نو په لومړي صورت کې موږ له دې ټکي څخه پیل وکړو او چېرته لاړو؟ -3 ته لاړو. -4 نه -3 ته. نو داسې راغلو دلته راورسېدو. د -4 نه -3 ته راغلو. دا موږ 1 شاته لاړو، کم هم کړه -1. او بیا له دې څخه موږ پورته لاړو 14 داسې دې ځای ته. دا زمونږ دغه قیمت و. او په دوهم صورت کې موږ څنګه وکړو؟ موږ هم دا کار په بل طرف وکړو. دا ځلې موږ دې ځای نه پیل وکړو. 1 موږ ایکس په لوري کې لاړو، داسې راغلو. 1 دلته راغلو، د دې قیمت څو؟ 1. او بیا له دې ځای نه موږ دې ټکي ته چې راتلو 14 ښکته راغلو داسې. د دې قیمت و -14. په دواړو صورتونو کې چې کله موږ د وای بدلون راواخلو، د ایکس په لوري کې بدلون باندې وویشو، ځواب موږ ته بیرته -2 راکوي.